په فریسیانو کې نیکودیمس نومي یو سړی و چې د یهودیانو د جرګې مشر و. هغه عیسی له د شپې راغلو او ورته وویل چې استاذه موږ ته معلومه ده چې ته هم هغه استاذ یې چې خدای پاک را لېږلی، ځکه چې هېڅوک هم دا معجزې چې ته یې کوې نشي کولی، خو که خدای پاک ورسره مل نه وي. عیسی جواب ورکړ زه تاسو ته رښتیا وایم هېڅوک هم د خدای پاک بادشاهي نشي لیدلی تر څو چې هغه بیا پیدا نشي. نیکودیمس هغه ته وویل نو بیا دا څنګه ممکنه ده چې یو سړی چې بوډا وي نو هغه به بیا څنګه پیدا شي؟ ولې څوک په دویم ځل د مور ګېډې ته ورننوتی شي څه او بیا پیدا کېدی شي؟ عیسی جواب ورکړ زه درته رښتیا وایم چې هېڅوک هم د خدای پاک بادشاهۍ ته نشي داخلېدی تر څو چې هغه د اوبو او روح القدس نه پیدا نشي. چې د انسان نه پیدا کیږي هغه جسم دی، خو چې د روح القدس نه پیدا کیږي هغه روح دی. زه چې تاسو ته دا وایم چې تاسو له بیا پیدا کېدل پکار دي نو په دې حیرانېږئ ما. هوا اخوا دیخوا الوزي، ته د دې اواز خو اورې خو دا نشي ویلی چې دا د کمې راځي او چرته ځي. نو دغه حال د هر هغه چا دی چې د روح القدس نه پیدا شوي دي. نیکودیمس ته بیا تپوس وکړو دا څنګه ممکنه ده؟ عیسی ورته وفرمایل ته د یهودیانو استاذ او د دې نه ناخبره یې. زه درته رښتیا وایم چې موږ هغه څه وایو چې څه راته معلوم دي او د هغې ګواهي ورکوو چې څه مو لیدلي دي، خو اوس هم تاسو زموږ ګواهي نه منئ. که چېرې تاسو زما عام خبرې نه منئ نو که زه درته آسماني خبرې وکړم نو تاسو به یې څنګه ومنئ؟ هېڅوک هم چېرې اسمان ته نه دی ختلی بې د هغه نه څوک چې د اسمان نه راکوز شو، یعنې ابن آدم. لکه څنګه چې موسی په بیابان کې مار پستنې راځوړن کړی نو ابن آدم به ضرور هم دغسې وخېجولی شي. دې دپاره چې څوک په هغه ایمان ساتي نو هغه به د تل ژوندون ومومي. خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړله چې خپل ایک یو زوی هم ورکه، نو څوک هم چې په هغه ایمان راوړي هلاک به نه شي خو د تل ژوندون به بیا مومي. خدای پاک خپل زوی دنیا ته د دنیا د مجرم کولو دپاره راونه لیږلو، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله دنیا بچ شي. څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هغه به مجرم نه شي، خو چا چې په ایمان نه دی راوړی هغه خو د مخکې نه مجرم شوی دی، ځکه چې هغې د خدای پاک د ایک یو زوی په نوم ایمان را نه وړو. او د مجرم کېدلو سبب دا دی چې دنیا ته نور راغلو او خلک د نور په ځای په تیاره کې خوشحاله وو، ځکه چې د هغې کارونه بد وو. هر څوک چې بد کار کوي نو د نور نه نفرت کوي او نور ته نه راځي، د دې دپاره چې د هغې بد کارونه ښکاره نه شي. خو څوک چې نیک کارونه کوي هغې رڼا ته راځي دپاره د دې چې دا ترې څرګند شي چې د هغې کارونه د خدای پاک په وسیله دي.